د مسؤلین لخوا په لوګر کې ولس ته د باکیفیته توکو وړاندې کولو او د تاریخ تیري توکو پلور مخنیوي د هڅو په دوام د لوګر د صنعت او سوداګرۍ ریاست او د مستهلکینو کمیسیون په ګډه د پل علم ښار او ولسوالۍ بازارونو څخه 18 ټنه تاریخ تیري بې کیفیته خوراکي او نه خوراکي توکي راټول او وسوځول. ورته مهال د لوګر د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم بې کیفیته او تاریخ تیري توکو پلورل د اسلامي اصولو خلاف کړنه بولي او له هټیوالو څخه غواړي چې خپل هیوادوال ته با کیفیته توکي وړاندې کړي. دکاندارانو غوښتنه هم دا ده چې تاریخ تیر شده او بې کیفیته مواد خرڅ نه کړي. که چیرته دوی سره دا تاریخ تیر شده مواد گیر سي ورسره قانوني چلن کیږي. د غرض د مستهلکینو کمیسیون غړي د بې کیفیته توکو مخنیوي باندې ټینګار کوي او زیاتوي په تجارانو باندې حق کوم چې تقلبي او تاریخ تیر شده سامان چې کوم په بازار کې دغوی خرڅوي جدا د دوی نه دوی اجتناب وکړي. د یادول وړ ده چې د بې کیفیته او تاریخ تیري توکو څخه ګټه اخیستل په ټولنه کې ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي چې دغه خطرناکې ناروغۍ بیا د زرګونه تنو د مرګ سبب هم کیدلی شي.